چې کله یو سړی مخ ته ولاړ شي دا چې دا خبره زما سره روزانه کوه دې د کومې خوا پیدا کړ بس په دا لړمانه کې سره اوړي اخر دا حسد دا ځای ته ورسېدي چې خدای د ده څه واخه ماته که راکوې که نه دا حدیث دغه خدای ځینې واخه ماته که راکوې که نه راکوې بس د ده څه واخه یو سړی په ښه موټر کې ولیدي دا خو بله ورځ ورسره دلته ګرځېدی دلته به ناست په خدای کې د ماښام ورګوله پیسې درلودې دی اوس په پورنر کې سپرېږي دی اوس په غټه کیسه کې دی دا یې د کومې خوا کړه دې ته حسد وایي دغه حسد واورئ دا د چا سره مه کوئ نبي علیه السلام وایي کوم څوک چې د یو چا سره حسد کوي پر نعمت باندې پر ځواني باندې پر پیسو باندې د هغه نیک عمل داسې سوځي داسې خوري داسې د نیک عمل څخه د ځان خلاصي او خلاصېږي لکه تیز اور وي هغه ته نازک وچ بوټي ور واچي داسې لمبه ور باندې ګرځي خپل نیک عمل باندې به داسې لمبه ګرځي ځکه په کار داري چې د دنیا په زندګي کې باید سړی در ځان کښته وکړي الحمدلله الله ما ته دې هر څه راکړی ته ځوان یې کور ته را روان یې جیب دې خالي دی زموږ هغه ځوانان خو اوس چمزه کړي چې ګورې بیا یو واقعه پر څه وي پلانکی ځوان ځان او خپل اولاد وویشته چې شو د ماښام پر ګوله حیران نادمان څه بې غیرته پر دې باندې سړی ځان وشي ته وګوره صحابه کرام حضرت عایشه رضی الله عنها وایي 40 ورځې زموږ په کور کې اور نه دی لګېدلی ځان پر څه شي بس دا خو د الله د لورې دا تقسیم دی دا څه شی دی دا قناعت نصف دی ته ځان ته وګوره ټیک دی ته به د ماښام پر ګوله حیران یې هېڅ شی به د پوخ نه لیکن هغه ته وګوره چې د ماښام پر ګوله حیران یو شی هم نه لري په کور کې 3 مړي ورته پراته دي که مړی نه وي د مرګ پر بستر ورته پروت دي د تداوي او د علاج پیسې نه لري هغه څه کوي ستا په کور کې خو مریض نشته ته خو الحمدلله جوړ یې شوګر و بلډ پریشر و کینسر خو نه یې پښې خو دې نه دي ته ورسه وګوره ستا څنګ ته همسایه دی ځوان دی په دواړو پښو به شل دی د هېڅ قدرت نه دی ته خو الله نه یې شل کړی تا ته خو الله پښې در کړي دي تا ته خو الله توان در کړی دا چې یو زری نه لرې پیسویز نه لرې په دې باندې ته دومره نه انظروا الى من هو اسفل منکم کوم کس چې درته کښته دي په دنیا په کارو کې هغه ته ګوره خپله به دې زړه آرام پیدا کړي که دې هغه ته نه کتل د ځان څخه دې لوړ کتل قطعا به ستا هیلې او ارزو پرانیسته یو خو د دنیا ژوند دا رقم دی چې د انسان ارمان هېڅکله نه پوره کېږي چې یو ارمان پر راسي د بل خواهش وي داسې بل پر راسي د بل خواهش وي داسې بل پر راسي د بل خواهش وي داسې هغه قطعا نه پوره کېږي لیکن په دنیا کې که انسان غواړي چې ژوند وکړم آرام زندگی وکړم الله وپېژنم عبادت وپېژنم او د خپل زندگی اصلي مقصد وپېژنم قناعت دې وکړم ما او تا د سلیپ ګراک باندې هم جومات پرېښی دی قناعت نشته 800 روپۍ دې نن وګټلې الله ازمایش در باندې کوي الله امتحان در باندې کوي په دغه وخت کې یو ګراک 200 روپۍ نور پیدا کړي چې ته ورته ودرېږې 200 روپۍ نورې زیاتې ګټې دلته منادي اذان وکړي الله اکبر الله اکبر ته څه کوې هلته سوچ به یار هلته لمونځ او دلته ګراک یا ګراک مهم دی لمانځ پرېږده څونه جوماتونه موږ په دې پیسو پرېږدي د 100 روپو پر ګراک باندې موږ جومات پرېښی دی حال دا دی چې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي زما دا خوښ چې مؤذن توام اذان وکړه بیا یو چا توام ورسې جومات ودرو او بیا زه راسم سم پر هغه دوکانو پر هغه کورو باندې چې خلک پکې ناست وي جومات ته نه یې تللي دی راوباسم جومات ته د دې کور او مال ټول ته ور واچوم دا مې خوښ